السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. دا په سیټ چې د کوم پټوخ کار یقینا دا په ضلع 400 شوډاک وغیره د غزې سره دا هلک چې کوم دی تعلق اویس نوم یو هغه سره تعلق ساتو. چا په بېدردۍ سره چې کوم دی مړ کړی دی. نو ډېره د افسوس خبره ده چې یاره مطلب دا دی د په زما خیال کالج وغیره څه دغې ته تو او پته نشته چې د بچا سره څه زیاتیات وي او غیره هېڅ په نو پلار د دې غریب چې کوم دی هغوی اوري مونږ چې یاره پلار د دې غریب چې کوم دی مصري د موټرسایکلو یا د گاړو وغیره د هغه مصري به او چې ته خواري مزدوري به یې کوله دغه یو زوی د باندې به یې تعلیم کو د ده نه به ډېر امیدونه او چا چې کوم دی په بېدردۍ سره قتل کړی دی. نو ټولو دغه ته زموږ خواست دا دی کوم چې د 400 ضلعې کوم پولیس وغیره دغه دي چې یاره څه نه څه دغه دي وکړي چې یاره د ده هلک ته کوم قاتلان وي ځکه دا به د یو کس پلان نه چې دغه ګرفتار شي. نو او بیا چې لکه په داسې ځوانۍ کې د چا نه مطلب څوک لاړ شي په یو کور نه داسې ځوان چې دومره ځوانۍ ته رسېدلی وي او هغه مړ شي او بیا په داسې مرګ باندې چې یاره تا ته څوک د کور مخې ته خوا او شا کې ورغوځار کړي او ډېر په بېدردۍ سره یې د قتل کړي. نو دا زړه چې کوم دی ډېر زیات خفه وي، زړه ډېر زیات ازار کوي او دې سره سره خلک چې څنګه خبره کوي یاره پلار چې وایي یاره زما ملا چې کوم دی ماته شوه. نو د دې مور د دغه پلار ډېر ملګري چې کوم دی دوی له ویډیوګانو لیدلي ویډیوګانې به تاسو کتلي وي چې یاره زموږ دي ډېر امیدونه زموږ ډېر ارمانونه چې یاره دا اویس په موږ له مطلب دا به د به تعلیم وکړو د ده نه به څه جوړ شي ډېر امیدونه. نو هغه امیدونه هغه ارمانونه چې کوم دی د هغه مرګ ځان سره یوړو. خبره مې دا کوله چې یاره پته نشته مونږ بار بار ګورو 400 بس خو د 400 ضلع چې کومه ده چې په دغې خاوره باندې څه تندر راغورځېدلی ده چې بس ایله څوک خوځي په جرګه کې په یو بل ډزې کوي کله څه کوي کله څه کوي. نو الله تعالی دې چې کوم دی د هغوی ته هدایت وکړي. خو پولیسو چې کوم دی یا ډي آی جي وغیره چې کوم دی دغه ځای وي ته زموږ خواست دی چې یاره بھرپور کوشش وکړي چې د قاتلان ډېر زر ګرفتار شي. اصل کې خبره دا ده چې د یو انسان قتل چې دی د تمام انسانیت قتل دی او د یو انسان ژوند بچ کول چې دی هغه د تمام انسانیت ژوند بچ کول دی. نو آخر د دنیا ته الله پاک موږ دې قتلونه خو نه رالیږلي د دنیا نه موږ ځو الله پاک به زموږ نه د دې کارونو تپوس کوي او څوک چې انسان قدر کړي نو په ده باندې خو جنت آرام شو دی خو به ځي دغه زودق ته. نو مطلب دا ده چې ولې انسان قتلوئ دا په څه وجه باندې قتلوئ دا په موږ خو مسلمانان چې دا ټول زړونه رونه دي او موږ له پکار ده چې موږ د یو بل قدر وکړو. د دنیا دا لږه زندګي ده دا خو زموږ نه هسې روانه ده وځي. نو بیا موږ د بل دا د حسد یو خبره وي چا سره مالي هغې وجې نه هم دا خلک دا اکثر دا قتل وکړي چې دا سړی مالداره دی دی زه ختم کړم یا دی تعلیم یافته دی ډېر مخکې روان دی ډاکټرۍ ته ځي یا داسې میډیکل طرف ته روان دی یا انجینر د جوړېږي راشي د ژوند څه ختم کړمه. نو الله پاک وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت خو الله پاک ورکوي. نو انسان ولې حسد کوي په دې باندې د بل انسان سره او هغه ته نقصان رسوي او هغه ته داسې نقصان ورسوي چې د هغه دا اوس تاسو ولیدو دا ماشوم ډېر ښکلی هلک دی نو هسې د ده په پلار بسته تېرېږي ځکه خلک مشران متل کوي وایي دا اور نه دی اور دا چې په کوم ځای کې بلیږي که نه نو تاو په هغه ځای باندې. نو بل سړي ته خو د چا د غم او د درد پته نه لګي که نه خو سړی په خپل بدن کې ستن ومنډي که نه بیا سړي ته پته ولګي چې واقعي دا درد کوي. د بل په بدن کې ته ستنې منډه نو تا ته د درد څه پته لګي. نو دا مې در سره دا دې ویډیو کې دغې ډېرې خبرې شریکې کړې.